دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې کوم مسلمان د فرض منځ د پاره چې کله فرض منځ وخت راشي او دا فرض منځ د پاره په صحیح طریقې سره اودس وکړي او بیا منځ په خشوع او عاجزۍ سره وکړي، رکوع په صحیح طریقې سره وکړي، سجده په صحیح طریقې سره وکړي، خو بهرحال د مانځه تمام ارکان صحیح طریقې سره ادا کړي، نو دغه منځ به د ګناهونو دپاره کفاره وګرځي چې کوم د منځ نه مخکې کوم ګناهونه کړي دي، خو په دې شرط چې کبیره ګناه نه وي کړي او دغه طریقه هم دغسې همیشه دپاره وي، دغه فضیلت په هره زمانه کې قایم وي. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو وګورئ د اوداسه او د منځ څومره برکات دي چې الله جل شانه هغه مسلمان ته چې هغه سړی وي که زنانه وي چې هغه صحیح طریقې سره اودس وکړي او بیا منځ وکړي، ډېر په عاجزۍ سره خشوع سره منځ کې ښه په توجه سره ولاړي، نور یو خوا بل خوا خیالات نه وي، الله ته متوجه وي، دنه چې د مانځه نه مخکې کوم ګناهونه شوي الله به په دغه منځ سره چې د په صحیح طریقې سره هغه دپاره اودس کړی دی بیا منځ وکړو هغه مخکیني ګناهونه ورته الله معاف کړي. کبیره ګناهونو دپاره شرط دغه دی چې هغې نه به توبه وباسي. بار بار هم دا خبره کړې په حدیثو کې چې کبیره ګناه ترې وشوه په هغې به خفه شي د زړه نه او آینده دپاره به د نه کولو اراده وکړي، او درېیم دا چې الله ته به رجوع وکړي، توبه به وباسي، الله یې معاف کوي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو کوشش دا کوئ چې منځ ته ځئ نو اودس په صحیح طریقې سره کوئ او هغه بسم الله خیال ساتي، اول کې بسم الله وایستئ د اوداسو او منځ په خشوع عاجزۍ سره کوئ، منځ کې توجه بل طرف ته مه اړوئ، صرف الله ته متوجه اوسیږئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.